بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به انشاءالله د هدایت النحو درس نمبر 15 شروع کو. موږ تاسې د معرب بحث شروع کړی دی او کې موږ تاسې د الله په فضل او توفیق سره د معرب کې اقسام مو ووې او همدارنګې د اعرابو اقسام مو ووې چې اعراب په څو قسمه دي، لکه مثال خبره اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. بیا اعراب بالحرکت په دوه قسمه ده، لفظي تقدیري. بیا د لفظي په دوه قسمه ده، حقیقي حکمي. تقدیري هم په دوه قسمه ده، حقیقي حکمي. همدارنګې همدا تقسیم په اعراب بالحرف کې هم جوړیږي. نو ټوټل 8 قسمه مو سره اعراب جوړ شوي وو. او بیا هم همداسې معرب تعداد معلوم کړو چې څو معرب دی مو سره. نو مو سره اسم متمکن، فعل مضارع چې دا نون جمع مؤنث او د نون تاکید نه خالی وي، دا مو سره معرب دي. نن به انشاءالله الفصل الثالث في اقسام اعراب المعرب نه شروع کوو. اول به عبارت زه تاسو ته وایم: فصل في أصناف إعراب الاسم وهي 9 أصناف. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد، وبالجار مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وزبي، وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وزبي ورجال، ورأيت زيدا ودلوا وزبيا ورجالا، ومررت بزيد ودلو وزبي ورجال. ترجمې ته اول راشو. الفصل الثالث، دا فصل ثالث چې ده، فی اقسام اعراب المعرب، د معرب اعراب په اقسام کې ده. یعنی په معرب نه څو قسمه اعراب ورسي. موږ تاسې معرب وپېژندل الحمدلله، اعراب اقسام هم وپېژندل. اوس په معرب باندې د کوم قسمه اعراب راتلی شي. اعراب بالحرکت پې راځي، اعراب بالحرف پې راځي، اعراب بالحرکت تقدیري پې راځي، اعراب بالحرکت لفظي پې راځي، اعراب بالحرکت حکمي پې راځي، حقیقي پې راځي. هغه تقسیم تاسې ټول یلی دی که نه، هغه تقسیم تاسې باید ذهن کې وي، نو بیا به تاسو ته انشاءالله دا اسانه وي. فصل فی اصناف اعراب الاسم، دا فصل دی په اقسامو د اعرابو د اسم کې. اول شروع په اسم کې وکړه چې په اسم باندې څو قسمه اعراب راتلی شي. تاسې ذهن کې خو رفع نصب جر دی که نه. دا رفع نصب جر په کومو اسمونو باندې راځي، همدارنګې تقدیرن پې راځي که حقیقتن پې راځي، لفظن پې راځي که وصفن پې راځي، همدارنګې اسم باندې اعراب حرفي پې راځي. نو دا اعراب حرفي حقیقتاً دي که حکماً، تقدیراً دي او که لفظاً. نو دا انشاءالله چې دا زده کړو نو تاسو ته به په عبارت کې بیا ډېره اساني وي چې کوم ځای کې اسم راځي تاسې به په هغه باندې ډایرکټ تاسو به پته لګیږي چې دلته په اسم باندې اعراب حرکتي دي. بیا اعراب حرکتي کې لفظي دي که حکمي دي، تقدیري دي. همدارنګې که حرفي دي، حرفي کې بیا تقدیري دي که حکمي دي، لفظي دي که تقدیري دي، یا حقیقي دي که حکمي دي. نو انشاءالله تاسو ټولو ته ډېر په اسانه پته لګیږي. وهي 9 اصناف. نو دا د اسم چې دي 9 قسمه دي په اعتبار د اعرابو سره.
الاول اول چې ان یکون الرفع بضمه چې رفع به په حالت ضمې سره راځي چې حالت رفع به په ضمې سره وي والنصب بالفتحه حالت نصبی به په فتحې سره وي والجر بالکسرة او حالت جری به په کسرې سره وي ويختص بالمفرد المنصرف الصحیح چې دا حالت رفعی په ضمې سره حالت نصبی په فتحې سره حالت جری په کسرې سره دغه قسم اعراب چا سره مختص دی مفرد منصرف صحیح سره وهو عند النحات او دغه مفرد د نحاتو په د صحیح د نحاتو په نیز چاته یایي ما لا یکون فی آخره حرف علت چې هغه په آخره کې حرف علت نه وي راغلی که زید لکه زید دا مثال شو دا مفرد منصرف صحیح مثال شو وبالجار مجرى الصحیح او جار مجرى صحیح چاته یایي دا باندې امدا اعراب ارسی وهو ما يكون في آخره واو او یاء ما قبلهما ساکن کدلو وزبین جار مجرى صحیح دغه یلی شي چې هغه په اخره کې واو یا یا راغلی وي او ما قبل تر نسوي ساکن وي لکه دلو یا دلون وزبین یا زبیون اوس دا دغه کې وروسته تشریح کوو انشاءالله وبالجمع المکسر المنصرف او همدغه اعراب دا چې حالت رفع په فتحې سره حالت نصبی په فتحې سره حالت رفع په ضمې سره حالت نصبی په فتحې سره حالت جری په کسرې سره وي هغه د اعراب په چار شری چا باندې راځي په جمع مکسر منصرف باندې لکه كرجال لك رجال مثال تقول جاءني زيد ودلو وزبي ده حالة رفي مثال شو ورأيت زيدا ودلو وزبيا ورجالا ده دي حالات نسبي مثال شو ومررت بزيد ودلو وزبي ورجال ده دي حالات جاري مثال شو خوز با ان شاء الله تشریح وکو په دغه عبارت کې اول بحث شه ده اول بحث په في اعراب المفرد والمنصرف والجمع المكسر یو بحث پکې ده نو ان شاء الله نور بحثونه په نور هغه کې ارسي ابو بیا الته یایو نو اول بحث ده د مفرد اعراب څنګه راځي چې مفرد منصرف صحیح وي او دویم نمبر د جار مجرى صحیح اعراب څنګه راځي او دریم نمبر جمع مکسر اعراب څنګه راځي نو دغه نه به ان شاء الله اوس خبره کوو نو محترمو کله چې اسم معرب اعراب مو بیانوو یعنی دا اسم معرب چې ده کنه که د باندې عامل رفعی داخل شي یا عامل نسبی په داخل شي یا عامل جری په داخل شي که عامل رفعی په داخل شي نو اعراب به په ضمې سره راځي که عامل نسبی په داخل شي نو اعراب به په فتحې سره راځي که عامل جری په داخل شي نو اعراب به په کسرې سره راځي نو اوس دغه درې قسمه اعراب فتحه ضمه او کسره په چا باندې راځي نو عبارت کې مصنف علیه رحمت متاسطه واضح کړي دي چې هغه څوک دي اول نمبر پکې مفرد منصرف صحیح ده او دویم نمبر پکې جار مجرى صحیح ده او دریم نمبر پکې جمع مکسر ده ټیک شو نو اوس به متاسطه دا خبره وکړي چې دا مفرد چاته یایي د نحویانو په نیز مفرد د څلورو څیزونو په مقابله کې راځي مفرد نه مراد چې د مرکب په مقابله کې وي دویمه چا په مقابله کې راځي مفرد د جملې او د شبه جملې په مقابله کې راځي دریم نمبر مفرد د مضاف او شبه مضاف په مقابله کې راځي څلورم نمبر تثنیه او جمع په مقابله کې چې راغلی وي هغه ته مفرد ویلی شي دغه ځای کې مفرد نه کوم مفرد مراد دی دغه ځای کې مفرد نه همدا څلورم نمبر مراد دی چې د تثنیه او د جمع په مقابله کې نه وي برابره خبره ده د مرکب یا د شبه جمله یا د جمله په مقابله کې راغلی وي او که نه وي راغلی خو د تثنیه او د جمع مقابله کې به نه راځي دا مفرد زموږ مراد دی او نحویان مفرد چاته یایي نحویان مفرد دغه ته یایي چې دغه څلورو واړو څیزونو په مقابله کې راغلی وي منصرف چاته یایي منصرف چې دا د غیر منصرف په مقابله کې راځي نحویان منصرف چاته یایي
نحویان منصرف هغه ته یایي چې د منع صرف 9 اسبابو نه پکې 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونو وي هغه پکې نه وي موندل شوی دغه ته منصرف ویلی شي. صحیح چاته یایي د نحویانو په نیز صحیح په لغت کې تندرسته یایي خو د نحویانو او صرفیانو پکې اختلاف دی. صرفیان خو صحیح دغه ته یایي که نه چې د الف او لام او د فا لام او فاعل لام مقابله کې حرف علت نه وي راغلی دغه ته هغوی صحیح یایي. خو صرفیان څه یایي چې نه د لام مقابلې په مقابله کې به حرف علت نه وي. برابره خبره د فاعل لام مقابله کې حرف علت وي او که نه وي خو د لام مقابله کې به حرف علت نه وي. ما تاسو ته مخکې ویلي چې نحویان د لام کلمې سره کار لري یعنې آخري کلمې سره ځکه هغوی په آخري کلمې باندې اعراب جاري کوي نو دوی په نیز صحیح هغه ته ویلی شي چې د لام مقابلې کې حرف علت نه وي راغلی. نو د نحویانو په نیز دلون چې دی دا شی دی صحیح نه دی او د صرفیانو په نیز هم صحیح نه دی او همدارنګې د نحویانو په نیز مثال خبره زید دا صحیح دی د صرفیانو په نیز صحیح نه دی ځکه د صرفیانو په نیز دلته خو عین کلمه کې خو یا حرف علت راغلی خو دغه بحث نه به تېرېږو مخکې به ځو انشاءالله. فایدې په طور یوه بله خبره هم زده کوئ چې ده ووایي چې مفرد منصرف صحیح مفرد لفظ چې ذکر وکړه نو په دغه سره تثنیه او جمع ووتل نو د تثنیه او د جمع اعراب په حالات رفعی کې په ضمې سره او په حالات نصبی کې په فتحې سره حالات جری کې په کسرې سره نه راځي او د مفرد اعراب چې دی دغه قسمه اعراب راځي چې حالات رفعی نصبی جری کې په ضمې فتحې کسرې سره راځي. بله خبره چې ده ووې منصرف نو په دغه سره غیر منصرف وباسله د غیر منصرف هم دا قسمه اعراب نه راځي. بیا چې ده ووې صحیح نو صحیح سره غیر صحیح ووتله. اوس به مثال ته راشو د مفرد منصرف صحیح زیدون زید چې د مفرد هم دی منصرف هم دی او صحیح هم دی نو اعراب به په حالت رفعی کې جاءنی زیدون په ضمې سره شو په حالت نصبی کې رأیت زیدن او حالت جری کې مررت بزیدن. ټیک شه جار مجرا صحیح تعریف به وکړو. په لغت کې خو جاری مجرا قایم مقام ته ویلی شي نائب ته ویلی شي په اصطلاح کې چاته ویلی شي چې لام کلمې کې واو یا راغلی وي او ماقبل ترې نه شی وي ساکن وي لکه دلون زبیون دلون په لام کلمه کې واو راغلی که نه خو ماقبل دل لام ساکن دی همدارنګې زبیون یا راغلی دی ماقبل با ساکنه دی. دغه اعراب به څنګه وي حالت رفعی کې به په ضمې سره حالت نصبی کې به په فتحې سره حالت جری کې به په کسرې سره لکه هذا دلون یا هذا زبیون نو داسې به نه یایي چې هذا د مثال خبره دلون نه دا خو حالت رفعی کې په ضمې سره به یایي رأیت دلون یا رأیت زبین مررت بدلون یا مررت بزبین. جمع مکسر چاته ویلی شي جمع مکسر دغه ته ویلی شي چې هغه کې د مفرد بنا څه شوي وي ماته شوي وي مکسر دا د اسم مفعول صیغه ده مات کړی شوی نو جمع مکسر مطلب ماته کړی شوی جمع. لکه رجال دا د رجلون جمع مکسر ده نو دغه اعراب به څنګه راځي جاءنی رجال رأیت رجالا مررت برجال. نو اوس مصنف علیه رحمت اول چې ده موږ د مفرد منصرف صحیح اعراب ذکر کړل همدارنګې د جار مجرا صحیح اعراب ذکر کړل او همدارنګې د آخري نمبر جمع مکسر دغه اعراب دا درې ویلې مقدم کړل. سوال پیدا کیږي نو دا درې ځکه مقدم کړل چې دغه سره اعراب بالحرکت اصل ده نو چې دوی سره اعراب بالحرکت اصل شو نو هغه اعراب دی وجنه دا دریم څه شول مقدم شول. صحیح ده که نه په جواب باندې به انشاءالله پوه شوي وای.
اوس ذهن ته به دا سوال راځي چې مفرد منصرف صحیح او همدارنګې جمع مکسر همدارنګې جار مجرا صحیح دا څنګه اصل دي؟ دا ځکه اصل دي چې مفرد فرع تثنیه او جمع راځي او د منصرف فرع غیر منصرف راځي او د جمع مکسر چې دی دا هم اصل دی. نو دوی درې واړه چې دي دا د خپلو فروعاتو نه اصل دي، نو اصل ته مو د اصل اعراب ورکړه او ځکه دا په بحث کې هم مقدم شول. نو نن دپاره همدا درس بس دی انشاءالله. دغه کې به سبا ته موږ تاسې اجرا هم کوو. وما علینا الا البلاغ. بسم الله.